د بنګلادیش کرکټ بورډ مشر وایي ناکامې لوبې خواشیني کړی یم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ. د بنګلادیش کرکټ بورډ مشر وایي ناکامې لوبې خواشیني کړی یم. د بنګلادیش د کرکټ بورډ مشر یا رئیس نظام الحسن ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې د لوبډلې کمزوري لوبې ټکان راکړی او ستره ضربه یې را رسولې ده. بنګلادیش اوس غواړي چې لوبه وساتي او بریا خپله کړي. بنګلادیشي لوبډلې اوس یوازینۍ هیله شکیب الحسن ته لري. شکیب الحسن د 5مې ورځې تر نیمایي پورې د سپټمبر تر 9مې نیټې پورې په 44 منډو ناټ آوټ لوبېده. ورسره وروستی بیټینګ جوړه سومیا سرکار و چې له دې وروسته بیا خبره بالرانو ته وځي. د بنګلادیشي کرکټ بورډ مشر نظام الحسن رسنیو ته ویلي که چیرته د ښې لوبې خبره شي زه د غوره لوبې جایزه افغانستان ته ورکوم. هغه زیاتوي تر 4مې ورځې پورې پلانونه وو خو پلانونه په درست ډول نه تطبیق کېدل. ما په 4مه ورځ ټوله لوبډله راوغوښته. د لوبډلې روزونکي اکرام ته مې وویل چې تاسې منظم نه یاست. نوموړي خپله وینا په دې غځولې چې افغان لوبغاړو لکه د ټیسټ لوبغاړو په څیر توپوهنه وکړه. د بنګلادیشي بورډ مشر د ټیسټ لوبې توپوهنې ته اشاره کړې. هغه په لیټن ډاس او مومن الحق انتقاد کړی دی. دوی دواړه د بنګلادیش لپاره د ټیسټ لوبې ماهرین دي. دوی باید له نیمه سلیجې وروسته بد شاټ نه وای لوبولی.